د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه ملګري ملتونه له افغانستان سره ځانګړي اړیکې پالي او له هغو افغانانو سره یو ځای لمانځي چې پیاوړی افغانستان جوړوي. زه فیروزه مشتری یم د دې هیواد یوه قابله. په 2004 کال کې له قابلګۍ څخه فارغه شوې یم. په ډېره خوشحالۍ سره له هماغه وخته تر اوسه پورې له میندو، نوي زیږېدلو ماشومانو او نورو قابلو سره یو ځای بوخته یم. دا چې زما لپاره مې مسلک څومره مهمه دی، ستاسو راکړل شوی وخت به بیانولو ته ډېر کم وي. موږ په افغانستان کې په هر یو ساعت کې یوه مور لاسه ورکوو. همداراز د نوي زیږېدلو ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه ده. روغتیایي وضعیت هم د قناعت وړ نه دی او د میندو روغتیایي معلومات کافی نه دی. نو ځکه زما رول ډېر مهم دی. و وضعیت مادرها یک ارتباط تنگاتنگ وجود داره و ما د دې لپاره ډېر مهم دی چې زما د مسلک او د میندو ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې شتون لري او زه د خپل د مسلک له لارې کولی شم چې د میندو د مړینې مخنیوی وکړم او که ماته ټولې روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي نو زه به وکولی شم چې د میندو د مړینې کچه راټیټه کړم. خوشبختانه په دې برخه کې له موږ سره ملي او نړیواله ملاتړ شته. په دې برخه کې ملګرو ملتونو موږ سره په تخنیکی او مالی برخو کې ښه مرسته کړې. تمویل کننده ها بودن بر ما در پروژه هایی که در اونجا قابله ها نقش داشتن، صحت مادرها مطرح بوده و پروژه های تطبیقی. په کومو برخو کې چې قابل ښکیلي وي په هغو پروژو کې د میندو روغتیایي مسله مطرح وه. هغوی تطبیقي پروژې درلودې او د قابلو د ظرفیت جوړونو په برخو کې کار کوو. همدارنګه د قابلو د ټولنې لخوا د قابلو غونډه برابره کړه. دا ټول ماته داسې احساس راکوي چې له خپلې دندې سره مینه ولرم او زما مینه د میندو د موسکا لپاره ده. هغه مور چې د زیږون له یو سخت پړاو څخه یو روغ ماشوم پښې کې نیسي او موسکی کیږي، نو ماته له دې څخه بله لویه خوشحالي نشته. از بیشتر برای من جای خوشی بوده نمیتونه و من جا داره که در این قسمت لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه ده. د زړه له کومې د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه ملګرو ملتونو ته مبارکي وایم. د یوې افغان نجلۍ او د یوې قابلې په توګه د ملګرو ملتونو له ټولو مرستو څخه چې له موږ سره یې کړي دي منندویه یم.